برمته شوې مینه. سلامونه درنو اوریدونکو، دغه کتاب تاسو ته د بلبل اپلیکیشن له طریقه وړاندې کیږي. زه سید ادریس سادات یې تاسو ته در اوروم. هیله ده چې تر پای را سره واورئ او خوند ورڅخه واخلئ. برمته شوې مینه. ته خبر یې ای لوستونکیه، ته چې اوس دا قصه لولې، آیا دا فکر دې کړی چې د هغو میندو په زړونو به څه تېرېږي چې تازه او خام بچي ورڅخه ورک شوي دي؟ د هغه پلار په زړه به څه تېرېږي چې خام بچیان یې ورڅخه ورک شي؟ آیا په دې پوهېږي خدای ناخواسته که ستا کوم بچی دغسې ورک شي، آیا ژوند به خوند درکړي؟ ته چې اوس داسې په آرام ناست او کتاب اورې، ته خبر یې داسې یوه ورځ زما پلار هم کتاب اورېده. زما ورور هم زما ډېره لویه کورنۍ وه چې ما ورسره د خپل ځان څخه زیاته مینه درلوده. هغه ټول راڅخه زما سپېره قسمت واخیسته. آیا زه خالي د سوال کولو لپاره پیدا شوی وم؟ آیا زه صرف د دې لپاره پیدا شوی وم چې سوال وکړم په جوماتونو کې بیا راته په جومات کې خلک د بالاخانې بلنه راکړي تر څو خپل جنسي غریزه پوره کړي؟ تاسې نه به خدای پوښتنه نه کوي چې تاسې خپلې لوڼې په خپلو کورونو کې د حیا په جامو سنبال ساتلې وې، مکتبونه مو پرې ویل، کورسونه مو پرې ویل، خرچې به مو پرې کولې، صفا مو ساتلې تر څو کومه ښه کورنۍ ورپسې جرګه راولیږي. مګر د هغې نجلۍ ژوند ته مو خیال نه و چې هره ورځ ورته په جومات کې د زنا بلنه ورکول کېده. دا مسلماني به زه چېرته یوسم؟ دا شیخان چې اوس په ننګرهار کې اوسیږي، آیا دوی به خدای په دې لویو ګیرو وبخي؟ هغه خلک چې اوږده اوږده بریتونه پرېږدي او ځان ته زړور پښتانه وایي، آیا پښتو همدا ده چې ستا ګاونډ کې یو نجلۍ باندې هره ورځ تېری کېږي، تاسې ترې خبرېږئ هم نه؟ نن ماته موقع برابره شوه چې ټولو خلکو ته د خپل ژوند دردونکې قصه وکړم، او زما په شان به ډېرې نورې پیغلې هم همداسې وي چې په ننګرهار او کندهار کې پرې اوس هم تېری کېږي. د اوسني حکومت نه زه غوښتنه کوم چې د خدای لپاره دغه ظالمان بندیان کړئ او خپله سزا ورکړئ. مننه د سید ادریس سادات څخه چې زما کیسه هره ورځ لیکي. اصلا زه یې ورته په عادي ژبه په وایس کې لیږم، هغه ورور یې یوه برخه لیکي او د خپلې صفحې څخه یې نشروي. سادات صاحب ته دې رب العزت جنتونه ورکړي. د ژمي یخه هوا په قندهار کې د ارغنداو یخه سیلۍ او د شپې 1 بجه ده. د انسانانو خاموشي د نیمه شپه ده او د سپوږمۍ رڼا په هرې خوا خوره ده. د وړیو نه په جوړه شوې شړۍ کې مې پښې نه نباسلې وې. هېڅ خوب نه راته. آخر راووتم. بیرون زموږ کور یو ښکلی حوض درلود. په حوض کې رنګارنګ ماهیانو او کبانو د خپلو جوړو سره یو ځای خوندونه اخیستل. د حوض په څنګ کې د پرتې ګلدانۍ نه مې یو ګل پرې کړ. یوه پاڼه مې په حوض کې ور واچوله. د ګل پاڼې ختمې او ګل مې هم ورخطا کړ. دا مهال زما عمر 8 کاله و. د سړو له وجې مې د خپلې مور غټ پړونه له ځان څخه تاو کړی و. د هر ډول نعمت په شتون کې بیا هم د خپل ژوند څخه ناراضه وم. ګیلې مې کولې. دې حوض ته لومړی مې ورته وویل چې ته وګوره که نه، زما بوټان نشته. پلار مې د دومره شته سره سره راته بوټان نه اخلي. بیا مې ورته وویل وګوره که نه، زه د سر لپاره ګومنځ نه لرم. دا مې لومړۍ ورځ نه وه چې دې حوض ته مې د خپل ژوند قصه کوله، بلکې هره ورځ به زما د سترګو اوښکې د دې حوض مېلمنې وې او زما د اوښکو ډېر ښه استقبال به یې کاوه. خو په دې ورځ مې پرېکړه وکړه چې نن نه وروسته دې حوض ته نه ژاړم، بلکې که د دې حوض پر ځای خپل رب ته وژاړم، کم از کم زړه ته خو به مې سکون پیدا کېږي که نه. ځکه نو پرېکړه مې وکړه چې نن شپه به د تهجد لمونځ کوم او خپلې ټولې ګیلې به خپل خالق ته اوروم. په همدې شپه مې 4 رکعاته نفل وکړل او خپل رب ته مې ښې ډېرې ګیلې وکړې او په ډېره ژړا کې خوب راغی.
بیده سوی وم هر کله چې سهار را پاڅېدم ګورم پلار مې سر ته ولاړ دی او بوټان سات جامې او یو ښکلی بنین یې په لاس کې و. ما مې پلار څخه وپوښتل پلار جانا تاسې څنګه پوه سواست چې زما اړتیا صرف دغو څیزونو ته وه؟ پلار مې وویل بېګا له خوبه یو دمي را پاڅېدم په تا مې سترګې ولګېدې چې له خدایه څخه دې غوښتنې کولې. زما نازولې تا ما ته ولې ونه ویل چې زه دغه توکو ته اړتیا لرم؟ آیا ستا په خپل پلار دومره باور نه و؟ ما ورته هیڅ ونه ویل. ما خپله خوشحالي هم په خپل زړه کې ولمانځله. موږ نجونې همداسې یو، هم خپل غم په اوښکو لمانځو او هم خپله خوشحالي. خو خیر تر اوسه پورې مې هوس ته فریادونه او ګیلې کولې، هیڅ یې رانه کول، مګر یوه ورځ چې خپل خالق ته په سجده شوم زما ټول ارمانونه یې راپوره کړل. مینه نوره څنګه وي؟ هغه خلک چې هره ورځ ګناهونه کوي، په فساد اخته دي، په بېلاریو اخته دي، بیا هم ورته زموږ خالق هره ورځ د فرښتو په لاس رزق رالیږي. زه ډېره کوچنی وم، دا مهال د ښوونځي د دورې په دوهم صنف کې وم. زموږ کندهار د ښکلاو او رنګینیو نه ډک ښار دی. په دې ښار کې واقعا چې د ښوونځي هم خپله مزه وه او د لوبو هم. اصلا ما د خپلو همزولو نجونو سره لوبې کولې، خو دومره خوند یې نه کاوه لکه څومره خوند چې به د صحاب د کرکټ په لوبه کې و. زه به هر سهار د صحاب د لوبې نندارې لپاره له کوره راوتلم او د بر چینار نه هخوا د ګل کاکا د پټي ته څیرمه دالان کې به د صحاب د لوبې نندارې لپاره ورتلم تر څو د هغه لوبه ووینم. ما ته واقعا چې د صحاب لوبې ډېر خوند راکاوه، ځکه چې صحاب زموږ د محلې نامتو د کرکټ اتل و او له رنګ څخه هم لږ ښه و. واقعا چې زما په خپل ژوند کې دا تر ټولو لوی ارمان و چې د صحاب سره ووینم، خو هیڅ موقع نه برابرېده ځکه چې هغه به د ملګرو سره تل یو ځای و او هیڅ وخت ما هغه یوازې ونه موند. د جنوري په 24مه زموږ د چینار په خوا کې یوه لویه لوبه جوړېده چې په هغې کې صحاب هم شتون درلود. دې لوبو ته یې ټورنمنټ وایه، خو ما سره مې خپلې ملګرې تمنا وعده کړې وه چې د ټورنمنټ نه به مخکې زما ملاقات د صحاب سره کوي. هماغسې وهم شول او د ورځو نه یوه ورځ ما ته تمنا وویل چې سبا به د شین غر په لوړه څوکه کې تا ته صحاب په انتظار وي. ته د صحاب سره هلته ملاقات کولی شي. زه د همدې ورځې په سبا ولاړم تر څو د شین غره لوړې څوکې ته وخیژم. زما عمر دومره نه و او نه هم د هلک و نجلۍ په دې بې ځایه کیسو پوهېدم، ځکه چې د 8 کالو وړه نجلۍ به دا شیان څه وپېژني. د شین غره لوړې څوکې ته په رسېدو راته شین غر ډېر وحشتناکه غر وبرېښېد. خدای شته ویره مې هم ورڅخه وشوه، خو د صحاب لپاره باید د دې غره لوړې څوکې ته ختلی وای، ځکه چې صحاب به ما ته پورته لوړ په غره کې انتظار کوي. زه ور روانه شوم. د لږ مزل څخه وروسته د غره اخري برخې ته ورسېدم. یو ناشنا منظر مې وکوت. د غره په سر بې پایانه نفر په داسې حال کې ولاړ و چې پوزې پټې وې او یو انسان یې حلالاوه. اوف، زه څنګه دا خبرې کوم، ډېره سخته ده، خو په هر حال دې انسان خوړونکو زه ونیولم. زما لاسونه یې وتړل. ما ډېر هاخوا او دې خوا وکتل، خو د صحاب هیڅ درک ونه لګېد او د همدې ورځې څخه زما د بربادۍ ورځې شروع شوې. زه یې روانه کړم. په دې کم عمر کې هم زما هیڅ پروا ونه کړه. د دې خلکو نه پښتو، غیرت، افغانیت او مسلمانیت کډه کړې وه. د 8 کالو په نجلۍ یې داسې ګزارونه کول چې والله که څوک د کافر پر لور او خور هم وکړي. ډېر مزل مو وکړ. زه ډېره سخته ستړې شوم. زه د پلار یو نازولې لور وم. ما دومره مزل کله نه و کړی، خو هر کله چې لږه کښېناستم نو د شاخوا نه د پیپ دروند ګزار راباندې وشو. داسې ګزار ما کله نه و خوړلی، ځکه مې نو په ژړا پیل وکړ. د هرې سلګۍ سره به یو پیپ ګزار راباندې په داسې ځای کاوه چې دلته یې ذکر کول ډېر بد دي. اخر غلی شوم، خو تګ راته مشکل و. هغه داغونه زه اوس هم په بدن لرم. وروسته خو ښه ورسره مخته شوم، خو د لومړني وخت درد زه د قیامت په ورځ هم نشم هیرولی.
د اوږد مزل څخه وروسته یو ځای ته ورسېدو. د داسې انسانانو بویونه دلته وو چې ما به ورڅخه په خپل مکتب کې لا نفرت کاوه. زما سترګې پټې وې. یو وخت یې داسې ځای ته بوتلم چې رڼا پکې بیخي ورکه شوه. نور یې هم مخکې بوتلم. یو وخت مې د نورو ماشومانو غږونه واورېدل چې فریادونه یې کول. زه یې هم د هغې ماشومانو سره په یو ځای کې وغورځولم او دوی رانه ولاړل. ما فکر کاوه لکه زما ملګري او صحاب را سره دوکه وکړله، خو نه داسې نه وه. صحاب یې زما نه مخکې دلته راوستی و. اوف، څومره ستړې دنیا ده که نه. تر اوسه مې دا لوی ارمان و چې د صحاب سره مخامخ شم، خو هر کله چې د هغې سره یو ځای شوم نو ژوند را باندې خپلې خلاصې دروازې بندې کړې. ما صحاب د لیرې ځایه څخه ولید. هغه یې زما نه ډېر وهلی و. زما د هغه په مخ داغونه اوس هم یاد دي. هغه یې هیڅ تاب نه درلود. هغه زما نه ډېر نازولی و. هغه په خپل پلار مکتب ته په موټر کې بیوه، البته ټوډي موټر. صحاب هم پوره د 10 کالو و. زه د صحاب خوا ته ورغلم، د هغه سره په څنګ کې کښېناستم. صحاب په داسې حال کې راته وویل چې سترګې یې ټیټې وې. ولې دې را سره داسې وکړل؟ آیا ما ستا پلار ته کوم زیان رسولی و؟ ما ورته وویل نه صحابه، زه به ولې داسې کوم؟ او بیا ته فکر نه کوې چې زه ولې دلته راوستل سوی یم؟ صحاب د لږ ځنډ څخه وروسته وویل نو فکر کوم زموږ لپاره ټوله طرحه ستا هغې ملګرې جوړه کړې وه، ځکه خو هغې دلته نسته. ما ورته وویل زه نه پوهېږم، خو دا خلک اخر زموږ څخه څه غواړي چې موږ یې دلته راوستي یو. صحاب وویل زه هم نه پوهېږم. که څه هم زندان و، خو ډېر خوندور زندان و. هر کله چې زه د صحاب سره وم ما هیڅ د سختۍ احساس نه دی کړی، بلکې صحاب خو څو ځلې زما وهل هم په خپله خوړلی دي. موږ یې یوه هفته وروسته لکه د حیواناتو په شان ټول په یو کانټینیټر کې واچولو او یو نفر هم را سره کښېناست. هر ماشوم چې به څونګ هم کاوه د پیپ ګزار به یې خواړه. زه هغه وخت نه پوهېدم، ځکه ما ویل چې دوی ولې غواړي زه او ټول ماشومان چوپ واوسي، خو اوس پوهېږم. دوی ویل هڅې نه چې په لاره کې پرې څوک شک وکړي. موږ یې د اوږده مزل کولو څخه وروسته تر ننګرهاره راورسولو او زه او ټول ماشومان یې همدلته له کانټینیټر څخه ښکته کړو او په زور یې دننه بوتلو. دننه یې د کانټینر په شان یو بل ځای و، هغې کې واچولو. موږ پوره یوه ورځ ډوډۍ نه وه خوړلې او سوالونه به مو ورته کول تر څو موږ ته څه راکړي، خو دوی موږ ته هیڅ هم نه راکول. دا کانټینر د هغه بل په پرتله ښه و، ځکه چې یو قالین او بالښت پکې و. بس همدا کانټینیټر مو ځای شو. هغه پخواني خلک را څخه ولاړل او د همدې ځای ظالمانو ته یې وسپارلو. د پخوانیو سړیانو نه یو تن هم دلته پاتې شو او نور ټول لاړل. د هغوی د موټر ټیرونه ډېر په چټکۍ تاو شول او چې تر کومه ځایه ښکارېدل موږ ورته وکتل، ځکه هماغه موټر و چې زموږ ځای ورته معلوم و. خو موږ په دې نه پوهېدو چې موږ ته ډېر بې خونده ژوند په تمه دی. لومړی باید دا ژوند پای ته ورسوو او بیا داسې خوبونه وګورو. دلته ډېر نور واړه هلکان او نجونې هم وې او موږ یې هم د هغوی سره یو ځای کړو. زه او صحاب به یو ځای خیرات غوښتلو لپاره تللو. موږ ته به یې مخ په موبلیلو تور کړه او لږ موبلیل به یې په جامو هم راته واچول تر څو رښتینې فقیران معلوم شو. موږ به مکتبونو، جوماتونو او په لارو کې ګرځېدو. ورځنی هدف مو 200 روپۍ و. که به مو دا ورته رانه بیا به یې ډوډۍ هم نه راکوله او په پیپ به یې هم وهلو. خو صحاب به اکثر وخت زما پر ځای هم وهل خوړل. هغوی هم ورسره منله. فکر کوم ځکه به یې ورسره منله چې هغوی هم دا غوښتل تر څو دوی په هره لاره پیسې پیدا کړي. یو ورځ ما او صحاب د کانټینر څخه سهار وختي راووتو تر څو خپلې 200 روپۍ پوره کړو. ما وکتل چې په همدې سهار زما په عمر نجونې مکتب ته روانې وې. د خپلو ملګرو سره یې ټوکې کولې، خندل یې او خوند یې اخیسته. خدای شته، ما ته دې منظر ډېر خوند راکه. ما هم وغوښتل لږ څه وخاندم، ځکه مې نو صحاب ته وویل صحابه هغه نجلۍ وګوره څنګه تکه توره ده. صحاب حیران شو. ما ورته وویل
حیرانېږه ما صحابه، خیر دی که په خپل ژوند کې هیڅ نه لرو، خندا خو لرو که نه. بس چې دغه لوی قیمت هم را سره شته، د خدای هزار بار شکر دی. شکر چې سترګې لرو، غوږونه لرو. همداسې خدای خو په موږ د هیڅ نعمت بندیز هم نه دی لګولی، موږ هڅې خفه یو. دا خبره چې مې صحاب ته وکړه، په سترګو کې یې اوښکې ډنډ شوې. ما ورته وویل صحابه ولې؟ ویل یې همداسې موږ هر نعمت لرو، خو کاش یو بل نعمت مو هم درلودای. ما ورته وویل څه؟ ویل یې مرګ. کاش موږ یا بیخي پیدا شوی نه وای او یا هم اوس مړه شو. که مړه شو کم از کم آرامه خو به یو، هم به د ځوانۍ د ګناهونو څخه خلاص شم، هم به مظلوم مړ شم او د ماشومتوب په سختیو مې امکان لري خدای وبخي. فکر کوم که مړ شم تر قیامته به آرام ویده یم او هر کله چې د قیامت ورځ شي خدای به راسره سوال او ځواب کوي، خو زه به ورته لومړی د دې بې غیرته خلکو نه شکایت کوم او بیا به ورته دا ووایم چې یا ربه ما ته د خالي یوه آسو راکړې وه، او که د هغې حساب را سره کوې نو شکر د هغې وهل هم زه تل خورم او هېڅکله یې هم په سترګو کې اوښکې نشم زغملی. ځکه نو زه درته وایم چې اوښکې دې پاکې کړه او راځه چې خپل کار ته ولاړ شو. رښتیا هم ما چې خپلو سترګو ته ګوتې یوړې نو ډنډ اوښکې پکې پرتې وې. صحاب را سره یو ځای په لاره روان و، هر چاته به مو سوال کاوه. اکثرو هلکانو به ما ته په غلط نظر کتل، خو هر کله به چې د صحاب سترګې وکتلې نو شاته به شول او په خپله مخه به ولاړل. ما د صحاب څخه پوښتنه وکړه صحابه ولې خدای یوازې موږ د دې مشکلاتو لپاره پیدا کړي یو او نورې ټولې نجونې د آرام او هوسا ژوند لپاره پیدا کړي دي؟ او هلکان هم همداسې در واخله. صحاب وخندل او په خندا کې وویل ته دا خبرې پرېږده او راځه چې نن یوه ورځ خپل مرګ ته ورنږدې کړو. زه د سوال په غوښتلو او د خلکو د بوټانو په پالش کولو کې 12 کلنه سوم او صحاب هم رازلمی شو. زما د صحاب سره د ځان نه زیاته مینه وه او هغه هم راته همداسې معلومېده. موږ به کله کله خپلې 200 روپۍ د وخت نه مخکې پوره کړې، لکه کله به چا یو دم زکات راکړ یا بل څه. بیا به نو ټوله ورځ ما او صحاب د کوم غره پر سر یو ځای کښېناستو او د کندهار قصې به مو کولې. هر کله چې به موږ د ارغنداب یخه هوا را یاده کړه نو د ننګرهار ګرمۍ به مو له وجود څخه کډه وکړه. په هغې قصو کې هم بلها خوند پروت و، ځکه چې په سختۍ کې د راحت کیسې هر انسان ته ډېره مزه ورکوي. ما ته به صحاب ویل ته خبره یې اسیا، زه به تا په ټول ژوند کې هم یوازې پرې نږدم او که مړ شوم نو بیا به مې ته بخې، ځکه چې مرګ او ژوند د یو بل چا په لاس کې دي. زموږ هره ورځ که څه هم بې پلاره بې موره بې کورنۍ او حتی بې خونده وه، خو د صحاب تر څنګه بیا همداسې وه لکه د سرو زرو مرغۍ. صحاب پر ما ډېر زیات ګران و. یوه ورځ هغه را سره د کابل هډې د نیر په خوا کې ناست و. زیړ مازدیګری و، خپلې پیسې مو پوره کړې وې. صحاب وویل ته زما د ژوند ښکلا یې، شکر چې ته را سره یې، که ته نه وای ما به داسې سخت وختونه څنګه تېرولای. صحاب شنې سترګې لرلې، اوس مهال یې باډي هم ښه برابره وه. موږ یو څه وخت کښېناستو، خو یوه شېبه وروسته زموږ د کانټینیټر موټر راغی او صحاب یې په زوره د ځانه سره کېناوه او ولاړل. زه د صحاب نه بغیر دا لومړی ځل و چې کانټینیټر ته راغلم. ډېره خفه او مایوسه وم ځکه چې صحاب را سره نه و. هر کله چې کانټین ته راغلم هلکانو ویل نن یې صحاب وړی دی. دوی چې به هر نفر بوتلو بیرته هغه نه راته. ما د یو بل هلک نه پوښتنه وکړه چې دوی په دې باندې څه کوي، خو هیڅوک هم نه پوهېدل چې دوی دغه هر هلک چې په جمعه کې یو دانه بوزي په دې باندې څه کوي. ما ته تشویش پیدا شو او د صحاب نه بغیر مې یوه لمحه هم نه شوه تېرولای، ځکه نو راووتم تر څو صحاب پیدا کړم. زموږ د کانټینیټر شاته خلکو خپل ځان لپاره هستوګنځی جوړ کړی و. ما چې وکتل په دې ځای کې دوی سرایي موسیقیانې لګولې وې. ټول په خپلو نشو کې بوخت وو.
د چا مخې ته پیاله پرته وه او د چا مخې ته بوتل او د چا مخې ته بیا چیلم پروت و. دوی هغه هلکان چې به یې هره ورځ بوتلل همدلته به یې ساتل. په دې هلکانو کې به یې ښایسته هلکان راټولول او د جنسي غریزې پوره کولو وسیلې به یې ترې جوړولې. فکر کوم صحاب هم همداسې بوتللی و. په دې خلکو کې مې ډېرې سترګې واړولې او راواړولې، خو صحاب په نظر رانغی. دا مهال د یو موسیقي اورېدونکي پام زما طرف ته راواوړېد چې ویې کتم ټولو نفرو ته یې امر وکړ چې دا ما ته راولئ. زه ډېره په منډو ترې کانټینر ته ولاړم، خو هغوی راپسې وو. ما په خپل کانټینر کې ځان په خوب واچوه، خو هر کله چې نفر راغلل ټول هلکان او نجونې راویښې شوې. دوی زه ولټولم او اخر یې پیدا کړم. په زوره یې د خپل شکېدلي کمیس د ولي نه ونیولم او نور یې هم راته وشکاوه. زه دا مهال پوره د 14 کالو شوی وم او پیغلې کېدو ته مې بیا هم وخت و. زه سیده یې راوستلم، د قومندان مخې ته یې کېنولم. قومندان چې زه وکتلم ویل یې رښتیا راته ووایه، ولې راغلی وې؟ که رښتیا دې وویل پرېږدم دې، که نه بیا رانه نشي خلاصېدای. ما هم ورته وویل چې زه د خپل ملګري صحاب د کتلو پسې راغلی وم. ویل یې ګورې؟ ما ورته وویل هو. ویل یې راځه په همدې کوټو کې دننه بوتلم. په آخر سر کې داسې ځای و لکه د غره سمڅه. نور یې هم وړاندې بوتلم. د دې ځای نه د وینې بوی راته. یو ډول د وحشت فضا په دې سمڅه کې قایمه وه. ما په دې لاره کې وکتل چې یو کټ یې روان کړی و. فکر کوم مریض یا مړی پکې و او له دې ځایه یې بهر کولو. د سمڅې په آخر سر کې یو ځای و، د ډاکټرانو کټ پکې و او 2 ډاکټران ولاړ وو. لاسونو کې نوڅي او کیچۍ نیولې وې. لاندې چې مې وکتل صحاب بېسده پروت و. ما ور منډه کړه، غېږه مې ورنه چاپېره کړه، خو دې خلکو زه ونیولم. د ډاکټر زما خوا ته خیال شو. قومندان یې یوې غاړې ته بوتلو او بیرته راغلل. ما د قومندان وویل ګوره ورته. ډاکټر د صحاب نه د صحاب سترګې زما په مخ کې یوه دانه وباسله. اوف څومره دردونکی منظر. ما د هغې ورځې نه وروسته بیا خندلې نه دي. هر کله چې یې ورڅخه سترګې وباسلې بیا یې ورته خېټه سوری کړه او یوه ګرده یې هم ورڅخه راوباسله. ایله چې اوس زه پوهه سوم چې دوی ولې موږ ساتي، ځکه چې دوی د هر انسان د بدن نه یې غړي وباسل او هغه به یې خرڅول. صحاب یې فکر کوم اول نه وژلی و، او که وژلی یې هم نه و نو ضرور به اوس مړ شوی وي. د صحاب کیسه یې زما په مخ کې ختمه کړه او زما هغه اوښکې یو ځل بیا را روانې شوې چې د صحاب په شتون کې مې بندي کړې وې. په درد او په ژړا هر سړی پوهېدلی شي، خو دا ظالمان پرې نه پوهېدل. ما چغې نه شوې وهلی، ځکه چې ما د ژړا تمثیل نه کاوه، بلکې زما د سترګو نه اوښکو بې اختیاره دارې وهلې. هر کله چې صحاب ختم شو نو ډاکټر زما لاس ونیوه. د دې ځای نه شاته یوه غونډۍ وه، هلته یې بوتلم. ما قومندان ته ډېرې چغې وکړې. دلته زما بل پلار نه و. ما قومندان ته د خپل پلار په نظر کتل، خو هغې هم را سره مرسته ونه کړه او ډاکټر ما سره د غره په بیخ کې هر کار وکړ. زه بې هوښه شوې وم. هر کله چې په صد راغلم نو په خپل کانټینر کې وم. لومړی د صحاب مرګ او بیا ورپسې خپل عزت. ما په همدومره کوچنیتوب کې خپل عزت د لاسه ورکړ، ځکه نو هغه نجونې چې راغوټکۍ شوې وې باید د ورځې 400 روپۍ کانټینر ته راوړي. ما نور هیڅوک د خپلې تبې په دې کانټینر کې پیدا نه کړه، خو یوه نجلۍ مې پکې ملګرې سوه. هغه نجلۍ نجلا نومېده. ښه نجلۍ وه، یوه ښه ملګرې مې وه، د هر راز ساتونکې وه او په ما چې به سخته راغله خپلې ټولې سختې کیسې به مې نجلا ته کولې او هغې به هم اورېدلې. خو زه اوس فکر کوم چې آیا نجلا به په خپله هم ډېر درد لیدلو. هغې به خپلې کیسې چاته کولې، ځکه چې ما ته خو یې یوه ورځ هم نه وې کړې. د دې نه وروسته نو ما سره به د ورځې چې ډېرې پیسې وشوې 300 به مو پیدا کړې، خو هر کله چې به کانټینر ته راغلو نو وهل به مو خوړل. زه پیغله شوې وم، خو بیا یې هم زما عزت ته نه کتل او په پیپ به یې په شا وهلم. د دې خبرو لیکل ډېر سخت دي. زه لیکوال نشم کولی دا ولیکم. دا د درد نه یوه ډکه کیسه ده، خو که کوم بې غیرته یې اوس لولي هم نو خوند به ترې اخلي.
د 15 کالو شوم، فکر کوم دا مهال پیغله شوی وم، خو 400 روپۍ پیدا کول د ورځې ډیر سخت و. یوه ورځ د شپې تر ناوخته پورې وګرځېدم. یو سړي په خپل څنګ کې کېنولم. ویل یې زه پوهیږم چې په تاسو څومره سختې تیریږي، خو که ته یې موږ ته ووایې تا به تلویزیون والا وګوري او ته به ډېر ژر آزاده سې. خو ما چې فکر وکړ او د کانټینیټر وهل مې ذهن ته راغلل او د قومندان خبره چې ویلې که هر چا د دې ځای خبره بیرون وکړه نو دلته یې په چاقو 3 ځایه وهم. یو نفر یې هم وهلی و. د صحاب د مرګ نه وروسته یې هغه انسان هم وژلی و، خو ما ته فرق نه کاوه. زما فکر په دې طرف روان و چې که صحاب مړ کیږي نو بیا که ټوله نړۍ هم ختمیږي ختمه دي شي، ما ته هیڅ توپیر نه کوي. ځکه نو ما دې سړي سره د خبرو کولو څخه ډډه وکړه او روانه شوم. خو پیسې مې پوره نه وې. د امیر شهید باغ و. د شپې 7 بجې وې. یو هلک راته وویل پیسې دې لکه چې نه دي پوره کړي. زه حیرانه شوم چې دا څنګه پوهیږي چې ما پیسې نه دي پوره کړي. راته وویل حیرانېږه ما، ستا په شان ډېرې نجونې دلته راځي، که غواړې چې هره ورځ دې پیسې پوره کړې نو دلته راځه. هیڅ سوال مه کوه، ته به ټولې پیسې له همدې ځایه وړې، بلکې ډېرې به وړې. ته خپله سرمایه هم جمع کولی سې. هر کله چې در سره پیسې ډېرې شوې نو په خپله له دوی څخه وتښته او خپل کور ته ولاړه شه. دا وګوره زه درته اوس هم دا 500 درکوم. یو څو لحظې را سره تېرې کړه او بیا وروسته دې پیسې پیدا کړه او ځه. دا خبره ښه وه، خو دا کار کول لوی زړه غواړي. د خپل عزت د لاسه ورکول، هره ورځ مړه کېدل او ژوندي کېدل دي. داسې کارونه د پښتنو په ژوند کې هیڅ کله هم نشي کېدای. یوه ورځ مې په ګمرک جومات کې د سوال لپاره ناسته وم تر څو خلک راته سوال راکړي. هر کله چې د مازدیګر جمعه وشوه نو خلک تلل. ډیرو هلکانو، شیخانو او خلکو زما په کچکول کې د پیسو پر ځای یو کاغذ واچاوه. ما چې مکتب تر 3 ویلی و نو خط باندې هم پوهېدم. د هر نفر راته په ورقه کې د بالاخانې بلنه راکړې وه. چا پکې موقعیت سپینه ماړی لیکلی و او چا ګرین هټ. زه ډیره بدرنګه وم، خو فکر کوم ما ته خپل ځان بدرنګه ښکارېده. د خلکو په نظر کې بدرنګه نه وم. یو ځل خو مې پریکړه وکړه چې راځه وربشم. زما نه څوک دي، امکان لري همالته راباندې څوک مهربانه شي او تر خپله کوره مې ورسوي. خو بیا به پښیمانه شوم. زه یوه ورځ مکتب ته ولاړم. په مکتب کې فکر کوم د ریاضي ساعت شروع و. ما د یتیمۍ ورقه جوړه کړې وه. هر کله چې استاد دغه ورقه ولوستله نو زما په حال پوهه شوه. خپلو ټولو شاګردانو ته یې زما د ژوند حقیقت ووایه. زه نه پوهېږم دلته ټول خلک پوهېدل چې دلته په انسانانو دومره سختې تیریږي، خو بیا هم چا زموږ لاسنیوی نه کاوه. د درد نه ډک ژوند و، خو خیر بیا هم زه د خپل رب څخه شکرګزاره وم، ځکه چې سترګې خو لرم. د دنیا ډېر نعمتونه خو راسره شته هم دی. بالاخره داسې ورځ هم راغله چې په جومات کې راته 2 نفر کېناستل او یو راته په ګېډه توپنچه کېښوده، بل راته وویل مخکې شه. زه به دا ظلم چیرته یوسم؟ ای د ننګرهار غیرتي ولسه، تاسې په هغه ورځ چیرته وئ چې زه یې په زور له جوماته وباسلم؟ یو څه نفر خو پوه شول، خو ځان به یې کڼولو. زما په ګېډه یې داسې توپنچه ایښې وه چې چاته نه معلومېده. یو لاس یې راباندې اچولی و او لنګ کروزر موټر ته یې په زور ورپورته کړم. زه یې یوې دښتې ته بوتلم. هلته پوره 13 نفره یې زما په انتظار کېنولي وو. د دې ټولو نه توپنچې والا زما په سر پیسې واخیستې. هر نفر راته او ما سره به یې خپل وحشي عادت پوره کاوه. زه دومره زیاته خرابه شوم چې د خوځېدو طاقت راپاتې نه شو. ځکه یې نو زه په موټر کې واچولم او سیده یې دواخانې ته راوستم او هغه بې غیرت انسانان راڅخه وتښتېدل. ما چې ډاکټرانو ته وویل، هغو وویل کاش مخکې دې ویلی وای، موږ نه به هغوی تللي نه وای. پوره ټوله ورځ مې همدلته روغتون کې تېره کړه، خو په آخره کې راسره د درملو پیسې هم نه وې او د روغتون هم. ډاکټر وویل زما پیسې خو زه خیر، خو د درملو پیسې خو باید ورکړې. زه خو د 400 پوره کولو په فکر کې وم، هغه چې په کانټینر کې راته ویلي وو. ځکه مې ډاکټر ته هم وویل چې زما 400 نورې هم په کار دي. خو ډاکټر هم راته د یو ښکار په نظر وکتل. ویل یې 1000 روپۍ به نورې درکړم. خو ما ورته وویل خو څه شی؟ ویل یې باید یو څو لحظې ما سره هم تېرې کړې. ویل یې
هغه نورو سره دې مفته تېرې کړې او زه درته پیسې درکوم. بله لاره نه وه ځکه چې قرضدار هم وم او ډاکټر هم خپل قرض په همدې تخت کې پوره کړ او 1000 روپۍ راکړې. زه ژر کانټینر ته راغلم او خپلې پیسې مې ورته وسپارلې او آرامه بیده شوم. خو د یو څه وخت وروسته راپسې د کانټینر عسکر راغلل. په زور یې راپورته کړم او قومندان ته یې بوتلم. قومندان وویل ته باید نور زموږ لپاره په بل ډول پیسې وګټې. زما لپاره یې ښایسته ځای جوړ کړ، سینګارخونه، ښایسته جامې او همداسې مطلب هر نعمت پکې و چې تر اوسه یې ما فکر هم نه و کړی. دا یې د دې لپاره زما دومره عزت وکړ چې خلک راباندې خپله ګرمه خوله تویه کړي او زه هره ورځ مړه او ژوندی شم. زه له کانټینر څخه وتښتېدم. زما له دې کار څخه نوره کرکه پیدا شوې وه، ځکه نو زه د کانټینر څخه وتښتېدم. خو چېرته به تللی وای؟ هغوی زموږ په لاس کې یو ساعت اچولی و او ویلي وو که هر چا دا ساعت د لاس نه لرې کړ نو همالته به ورپسې عسکر ورځي. ما ساعت لرې کړ او چې څومره منډه مې وهلی شوه ومې وهله، خو آخر هم راپسې عسکر راغله او ونیولم. مخې ته مې یو دانه د طالب عسکر راغی. ما ورته چغه کړه چې ای وروره دوی ما وژني. خیر دی ما ترې بچ کړه. دا عسکر رښتیا هم چې د پښتنې مېرمنې بچی و. عسکرو سره یې په یوازې ځان ډغره ووهله. ټوپک یې ورپسې اوچت کړ. عسکرو ورته زارۍ وکړې خو طالب جان ونه منله. آخر کې نور عسکر ورڅخه وتښتېدل. طالب راته وویل خورې دا څه خبره وه؟ ما ورته وویل وروره خیر دی ما بچ کړه، هغوی بیا هم راځي او ما وژني. عسکر وویل ښه ته له دې ځایه اوس مه ځه. ما ورته وویل ولې؟ ویل یې دا سکوپ کې مخامخ غره ته وګوره. ما چې وکتل ګورم ټول نفر راته ولاړ وو تر څو زه له دې عسکر څخه بیله شم او هغوی مې ونیسي. ځکه نو زه له همدې عسکر سره په پوسته کې پاتې شوم. پوره 2 ورځې مې ورسره تېرې کړې. خدای شته چې څه به عسکر خوړل په خپله به یې نه خوړل، د هغه زیاته برخه به یې ما ته راکوله او لږه برخه به یې خپله خوړله. د همدې ورځې په شپه زما د عسکر ښه والی ذهن ته ودرېد. زما سره نور هیڅ نه و چې دې عسکر ته یې ورکړم بغیر د خپل ښایست نه. ځکه نو زه ولاړم او د عسکر په غاړه کې مې ځان واچاوه. خو عسکر زه له ځانه بیله کړم او ویل یې تا زما سره پناه اخیستې، ته ژر لاړه شه خپل ځای کې بیده شه. زه یو پښتون یم او هیڅکله به هم تا ته په بده سترګه ونه ګورم. د دې عسکر خبرو مې په زړه کې لارې جوړې کړې. بس مطلب ما غوښتل د دې عسکر سره ټول عمر تیر کړم. دا سړی را باندې د حد نه زیات ګران شو. د همدې ورځې په سبا زموږ د کانټینر څخه ټول عسکر راغلل او دې عسکر ته یې د ننګرهار والي هم راوست. د والي نوم نه اخلم، که مې واخیست تاسې ټول یې پیژنئ، خو نه یې اخلم. عسکر ورته وویل زه یو پښتون یم، دې خورکۍ زما پوستې ته پناه راوړې وه او که تاسې د دې نجلۍ پلاران هم شئ دا نجلۍ زما څخه نه شئ بوتلی. والي ورسره کلک شو، د دندې د خاطر اخطار یې ورکړ. او ورڅخه روان شو. ټول عسکر هم ورسره ولاړل. دې عسکر ما سره ډېره لویه همکاري وکړه او زه یې د دې ظالمانو څخه وژغورلم. عسکر ته ډېر ژر د خارجېدو پیغام راورسېد او دې پوستې نور په دې عسکرو پورې تړاو نه درلود، ځکه یې نو خپل ټول سامان په شا کړل او زه یې د لاس نه ونیوم او روانه یې کړم. ما ورڅخه وپوښتل چیرته ځو؟ عسکر په غوسناک ډول سره جواب راکړ نور چیرته؟ قندهار ته ځو که نه؟ نه غواړې چې د خپلې کورنۍ سره وګورې؟ زما د سترګو نه د خوشحالۍ اوښکې تویې شوې. په کار هم نه وه، خو بیا مې هم بې پرسانه عسکر ته غاړه ورکړه او مننه مې ورڅخه وکړه چې ما په خپل شخصي لګښت کندهار ته رسوي. د شپې 2 بجې دي. د انسانانو خاموشي د شرق او غرب څخه خوره ده. ټول ماحول تکې تورې تیارې په سر اخیستی و. مخ ته د لوړو غرونو په سر د یو کلي رڼا ښکارېده. عسکر وویل باید چې هماغه رڼا ته ځان ورسوو. هغه کلی زموږ لپاره محفوظ دی. په همدې شپه له دې پوستې څخه روان شو. عسکر خپله لاسي توپنچه او لاسي بم سره د تیره چاقو په بډه کړل. لږ څه پیاز چې د پخلي لپاره ورسره پاتې وو هغه یې ما ته راکړل.
ویل یې امکان لري په کار مو شي. وچه ډوډۍ سمه داسې معلومېده لکه لرګی، دا یې هم راکړه. د پوستې څخه مو حرکت وکړ، سخت ساړه مې کېدل. عسکر خپل بنین له ځانه څخه لرې کړ او ما ته یې راپشا کړ. د ژمي یخه اوږده شپه وه. دا لومړۍ شپه وه چې د صحاب نه بغیر مې پکې د خوښۍ احساس کاوه. لرې په غره کې به یو نیم کارغه هم آواز کاوه. نوره خاموشه خاموشي خپروه. داسې ښکارېده لکه دنیا چې د یو چا لپاره خاموشه شوې وي تر څو هغه شخص په تکلیف نشي. پوره د 1.5 ساعت مزل څخه وروسته هم موږ دویم غره ته ونه رسېدو. رښتیا هم چې موږ د پیازو کوټې ته اړتیا پیدا کړه. د ستړیا په وخت کې پیاز ډېره ګټه لري. ما په خپله تجربه کړې. هر کله مو چې خوړین پیاز د لرګي په شان د کلکې ډوډۍ سره نوشیجان کړ نو یو ځل بیا روان شو. تر 2 ساعته مزل وروسته دغه کلي ته ورسېدو. په کلي کې ډېر خلک وو، خو فکر مو نه کاوه چې څوک دی د شپې په 2 بجې موږ ته پناه راکړي. ځکه نو بغیر د پوښتنې له دې کلي څخه روان شو. د سهار خړه ورو ورو په ورکېدو وه. ساعت 5 بجو ته نږدې کېدونکی و. د سړک سر ته راووتو خو یو دم پر موږ برید وشو. عسکر تر اخري حده وجنګېده. زه د یوې تیږې شاته پټه وم خو د درنو ډزو اوازونه مې اورېدل. دا لومړی ځل نه و چې ما د ډزو اوازونه اورېدل، بلکې په کانټینر کې هم ما ډېر خلک او ماشومان کتلي وو چې د وړې غلطۍ له وجې به ویشتل کېدل. د انسانانو مرګ ډېر ارزان دی دلته. اوف، دې ځای کې عسکر وویشت او زه یې یو ځل بیا ونیوم. زما فکر همدا و، ځکه نو همدلته کښېناستم او ښه ډېر مې وژړل او اراده مې وکړه چې وتښتم تر څو دوی مې مخامخ وولي او ختمه شم. خو نه، دا ځل را سره بخت بیداري کړې وه. دوی زه ونه ویشتم. هر کله چې مې مخ راواړوه ومې کتل چې د صحاب د پلار سره ټوپک په لاس کې و. په لوړ اواز یې راته غږ وکړ، اسیا، زه یم د صحاب پلار. موږ خو ستا ژغورلو لپاره راغلي وو، ته ولې تښتې؟ سخته زیاته حیرانه شوم ځکه چې د بدقسمتې نجلۍ بخت را بیداره شو، خو عسکر یې وژلی و. زه په منډه ولاړم. ما عسکر وکوت. عسکر راته په ماته ګوډه ژبه وویل، وتښته، دوی دې ژوندی نه پرېږدي. ما خپل مسؤلیت ادا کړ. اوف، سخته صحنه وه. یو خوانه بریا، د بل خوانه ناکامي. خو نه پوهېږم چې د دې عسکر سره زما څه اړیکه وه چې دومره پرې خفه شوم. زه دومره احساساتي شوم چې د صحاب پلار مې په کلکه سپېړه وواهه. هغه مې د یو مظلوم انسان قاتل وباله. هغه ډېر نرم مزاجه سړی و. ټول عسکر یې پوه شول چې دوی غلطي کړې. هغوی فکر کاوه چې عسکر ترهګر دی او هغه ترهګر دی چې صحاب او اسیه یې تښتولي وو. فکر کوم دوی ټول ما پسې ډېر زیات ګرځېدلي وو، خو د ډېر ځنډ وروسته یې پیدا کړی وم. د عسکر مړی یې ځان سره په هایلکس موټر کې واچاوه او لومړی مو د عسکر جسد د هغه کورنۍ ته وسپاره. دا سخته صحنه ما ونه کتله ځکه چې زه په موټر کې وم او دوی د مړي کورنۍ ته په خپله ورغلي وو. د پوښتنې خبره خو دا ده چې دوی هیڅ زما څخه پوښتنه ونه کړه چې په صحاب څه وشول، نه یې هم د هغې د ادرس پوښتنه وکړه، نه بل څه او نه بل څه. ما هم وریاده نه کړه ځکه چې د هغې د کیسې کول یو انسان ته ډېر زور غواړي او هر کله چې ټول په آرامه کېناستو بیا به یې ورته وکړم. ډېر ژر د غزني په پلچک ور واوړېدو او په کلار کلار د کندهار لاره رانږدې کېده. په لارو کې د دښتو منظر ډېر ستړی کوونکی دی. زه په دې لاره انسان تښتونکو مخکې په پټو سترګو بوتللی وم، خو دا ځل مې سترګې خلاصې وې او په خلاصو سترګو مې د هر څه ننداره کوله. د ژمي وړې ورځې وې ځکه نو په همدې لاره دا ورځ تېره شوه او شپه شوه. ټول خلک بیده سول. د یو عسکر سره کتابچه وه، ترې وامېخیسته. د صحاب د پلار په مخامخ جیب کې ډېر ښکلی قلم و. غوښتنه مې یې ورڅخه وکړه، هغې هم ونه سپماوه او رایې کړ. د خپلې دردونکې قصې یې په لیکلو لګیا شوم تر څو مې له یاده ونه وځي. قصه مې ښه پوره ولیکله او دا مې واده وکړه چې هر کله لیکوال سره مخه شوم نو خپله کیسه به ورکوم. د سبا ستوري راوختل. موږ هم د ارغنداب یخه او خوندوره هوا نوش کړه. دلته د انسانانو غالمغال د پخوا په څیر و. هره خوا خوښي قایمه وه. انسانانو خپل ژوند د پخوا په څیر پر مخ وړه. زه چې هر کله د موټر څخه راکېوتم
نو یوې وړې ماشومې راته لاس ونیوه او په ډېره عاجزانه ډول یې راڅخه غوښتنه وکړه چې ترورې 11 روپۍ خو راکه زما خپل خراب وختونه بیا ذهن ته راغله. پوهه شوم چې د دې نجلۍ ژوند هم زما په څیر دی. سخته ژړا راغله خو هیڅ مې هم د وسه پوره نه و. یو جمپر را سره و، دې نجلۍ ته مې ورکړ تر څو د یخنۍ ګزاره پرې وکړي او ورته مې وویل همت مه بایله، یوه ورځ ضرور له دې زندانونو څخه ځان خلاص کړه او خپلې کورنۍ ته ولاړه شه. وختم موټر ته خپل یو یادګار ذهن ته راته او د کتابچې په کاغذونو مې رنګاوه. په کانټینر کې د صحاب سره مینه، بیا د هغه مرګ، بیا زما سختۍ، د جماعت خیرات ټولول، د 500 روپو لپاره د عزت د لاسه ورکول، د ډاکټر ظلم او همداسې نور ډېر څه. خو اوس مې سختې ورځې پای ته رسېدلې وې، ځکه نو دې ته بې صبره وم چې پلار مې وګورم، مور مې وګورم، د هغوی سره کښېنم، یوه شېبه ورسره وخاندم. هغوی مې چکر ته بوځي لکه د نورو ماشومانو په رقم را باندې شخصي مکتب ووایي. زما فکر لا هم د کوچنیانو و، ځکه چې ماته تر اوسه داسې څوک نه و چې نصیحت وکړي. د صحاب پلار ته مې د خپل کور ادرس ورکړ. موټر یې زموږ د دروازې مخې ته ودراوه. موټر نه راکېوتم، ګورم زموږ د کور دروازې ته غټ قلف پروت دی. زه نه پوهېدم چې مور او پلار به مې چېرته تللي وي، خو د صحاب پلار زما پلار پیژانده، ځکه یې نو راته وویل هر کله چې ته ورکه شوې نو ستا پلار دا کور پرېښود. هغه تا پسې هره کوڅه ولټوله، هغې د دنیا هر ګوټ خپلې لور پسې ولټاوه. هغه کډه هم ننګرهار ته یې وړه تر څو تا پیدا کړي، خو ته یې پیدا نه کړې. هغه اوس مهال په ننګرهار کې اوسیږي. کاش چې زه خبر وای چې ته د یاسین ماما لور یې، ما به هملته ننګرهار کې پرې سپارلی وای، خو تا ما ته ونه ویل. ما ورته وویل نو تاسې ما پسې چا راوستلي وی؟ ویل نور چا؟ موږ ته صحاب وویل چې ننګرهار کې اسیه بنده ده، هغه وژغورئ. زما ژبه بنده شوه. څه صحاب ژوندی دی؟ ویل یې هو صحاب ژوندی دی. آیا ته خبره نه یې؟ ما ورته وویل دا تاسې څه وایې؟ د سترګو څخه مې اوښکې ولاړې. د صحاب پلار ته مې وویل خیر دی، صرف یو ځل راباندې صحاب ووینه، بیا که مړه هم شم پروا نشته. ویل یې سمه ده، راځه چې ځو. د صحاب پلار زه بوتلم و خپل کور ته. صحاب په کټ کې پروت و، سترګې یې نه وې، نور رک روغ و. زه ورتر غاړې وتم، د نشت سترګو نه یې اوښکې تویې شوې. ډېر د خوشحالۍ نه ډکه صحنه وه. صحاب ژوندی و، د شپې سیرلی پخ کړی و، په خېټه کې یې وریجې ورته اچولې وې، لږه لږه برخه ترې هر چا ځان لپاره بیلوله. د صحاب مور راپاڅېدله او د صحاب لپاره یې غوښه بیلوله. ما ورڅخه چاړه واخیسته او په خپل لاس مې صحاب ته ورکړه او ورته مې وویل ته خبر یې صحابه، زه به مړه شم خو د بل چا په نامه به نشم بغیر ستانه. صحاب وویل لیونی دا ته څه وایې؟ ته لاړه شه ځان لپاره یو ښایسته ځوان پیدا که. زه خو امکان لري نن یم او سبا نه. اخري کلمه یې د ژړا نه په ډکو الفاظ وویله. ما ورته وویل بس صحابه نور نه پوهېږم، خو زه که واده کوم نو صرف ستا سره. ټول پوه شول چې صحاب او اسیه یو بل سره مینه لري. د شپې ناوخته د صحاب پلار زما پلار یاسین اکا ته زنګ وواهه او خبرې داسې پیل کړې. سلامونه یاسینه، هغه تا ته چې ما د یوې نجلۍ خبره کړې وه چې صحاب ویل چې وی ژغورئ، هغه مو وژغورله. ویل یې ښه ډېر ښه مبارک دې وي. د صحاب پلار شیرین اکا ورته وویل ښه تا څنګه وکړل، لور دې پیدا کړه که نه؟ ویل یې نه ولا ډېر خفه یم، بیخي خودکشۍ ته ورنږدې شوی یم. ډېرو خلکو راته دلته د ګمرک جومات ښودو چې هلته به یې پیدا کړم، خو پیدا نه شوه. زه اصلي کانټینر ته هم پسې ورغلم، خو واوره شیرینه وروره تر څو چې مې خپله لور اسیا نه وي پیدا کړي ما قسم کړی چې ارغنداب ته نه درځم. شیرین اکا ورته وویل نه داسې مه وایه، سبا زما د زوی صحاب کوژده ده او ته به ضرور راځې. زه هکه حیرانه شوم چې کوژده یې اوس د چا سره شوه، خو شیرین اکا ډېر زور پرې واچاوه او هغې هم ورسره ومنله. زما پلار د همدې ورځې په سبا راغی. هغه خپل بیګ د دروازې په سر کې کېښود. مخامخ زه ولاړه وم.
زه چې وکتلم د هیبت اوښکې په مخ را ماتې شوې. د 12 کالو ورکه شوې لور یې پیدا کړه. یو دم مې پلار باندې د ډېرې خوشحالۍ زوف راغی. خلکو پرې اوبه واچولې. هغه زما په مخ لاس کش کړ. بیا یې زما ویښتانو کې ګوتې ووهلې. د درد نه ډکې اوښکې تویې کړې. بیا زما غاړې ته را پرېوت او په چغو چغو یې وویل چې لورې ما په ننګرهار کې ډېر ارمانونه کړي. ته باید ما داسې ساتلی وای لکه خوله کې ژبه. خیر دی لورې ما ته بخښنه وکړه. زما لاسونه یې ښکل کول. رښتیا هم چې د پلار مینه زما لپاره ډېر وخت او د ډېر وخت وروسته مې لاسته راوړه. زما پلار د شیرین اکا سره د صحاب رشته ومنله او په رښتیا هم په همدې ورځ زما او د صحاب کوژده وشوه. خو زما به هغه سختې هېڅکله هم له یاده ونه وځي کومې چې ما په کانټینیټر کې تېرې کړي. ما د ماشومتوب ژوند د وحشیانو سره تېر کړ. دا واقعا ډېره سخته ده. ما اوس د صحاب سره واده کړی خو صحاب په خپله دا پرېکړه کړې چې هغه به زما پلار سره اوسیږي ځکه چې زما پلار څخه زه ډېر وخت لرې پاتې شوی وم او پلار مې زه هېڅکله هم د ځان څخه نه جدا کولم. زما مور پخوا مړه شوې وه ځکه نو ما بیخي د مور مینه کتلې نه ده. اوس په دې ورځو کې لږه څه اوزګاره وم ځکه نو ومې غوښتل چې د خپل ژوند سخته کیسه د یو لیکوال سره شریکه کړم او هغه یې تر هغو افغانانو ورسوي چې هیڅ غم او درد نه لري. بیا هم خفه دي. ای افغانانو خوشحاله شئ. تاسې د پاچاهۍ ژوند تیروئ. زه نه هم خپل اصلي نوم په دې کیسه کې ښایم او نه هم خپل اصلي ځای. بس دا د لیکوال کار دی چې زما اصلي ځای او نوم څه ورکوي. ما بل پرون د صحاب څخه پوښتنه وکړه چې ته څنګه ژوندی پاتې شوې. هغه ویل زما څخه یې 2 سترګې او 1 ګرده ویستې. بس قسمت ژوندی پاتې کړی یم. په هماغه ورځ چې تا زه کتلی وم هماغه ورځ مې زه خپل پلار پیدا کړی وم او له هغه ځای څخه یې په زور راوباسلی وم. زما تداوی پوره 4 کلونه ونیول خو شکر اوس ښه شوم. زما پلار دا وعده کړې وه که 1 کوټه پیسې هم ډاکټران وغواړي نو هغه ورکولو ته یې چمتو دی. خو شکر اوس ښه شوم. زما پلار دا وعده کړې وه که 1 کوټه پیسې هم ترې ډاکټران وغواړي نو هغه یې ورکولو ته چمتو دی. د هغې نه ډاکټرانو ښه په تول پوره پیسې واخیستې او زه خدای ښه کړم. ما بیا تر 2 کالو پورې خبرې نه شوې کولای خو هر کله چې په خبرو راغلم ما پلار ته خالي ستا نوم اخیستی او هغوی ته دلته راوستې. پای. په آخر کې یو ځل بیا مننه د سادات څخه چې زما دغه کیسه یې په فري ډول ستاسې تر حضوره پورې در ورسوله. د بلبل اپلیکیشن ټولو درنو اوریدونکو هیله ده چې دغه ناول مو خوښ شوی وي. تر څو پورې چې زه سید ادریس سادات د یو بل ښکلي ناول سره ستاسې درنه حضور ته راځم تر هغې پورې مو په لوی ښاد او آباد رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ.